نو د دې د لاسه به زنانه اکثر جهنم ته ځي. الله دې رحم وکړي زموږ په زنانو باندې. په دې باندې به اکتفا وکړو. یو بله وجه رانه پاتې شو، بیا خو دا بل حدیث به شروع کړو روان درس. یو حدیث کې داسې راځي، امام ابن حبان راوړی دی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویل للنساء من الاحمرین، الزنانو دپاره تبعی ده د دوو سرو شیزونو د لاسه. او ابو بکر صدیق نه داسې یو اثر نقل دی، هغه وایي اهلکهن الاحمران، دا ښځې څه تباه کړي دي؟ دوو سرو شیزونو، یو سره زر او دویم دا زعفران او معصفر، یعنی خوشبویانو او کپړو. نو کپړه خوشبو د یو ځای استعمالیږي او سره زر، د دې د محبت دا زنانه اکثر جهنم ته بولی دي. سرو زرو محبت بے پناه، کپڑی دومره چې په المارۍ کې ځای نشته. خو که معمولی پروګرام راغی او چېرته واده دی یا چېرته پروګرام وي، زمونږ کوم ځای کې ځي همدا چې پرتې دي، نو دا خو هغه ټولو ښځو لیدلي دي. عجیبه دا ده که نه، دا شی سر ته رسول ګران دي. کومو چې واده نه دی کړی دا ورته نه دي خبر، چې کومو کړی دی په زړه ورته پولۍ ودرولي دي بعضو ته، چې تا ته اډر درکړي چې بله جوړه، ځکه چې دا پلاني پکې راځي او پلاني دا جوړه به پلاني ځای کې به ما سره لیدلې دا بیا بله جوړه. د الله نه یره پکار ده، دا اسراف دی. او دا د خاوند مال په غلطه طریقه لګول دي. څومره ضرورت دي دومره کول پکار. او بیا عجیبه خبره زمونږ د زنانو کې دا د پښتنو زنانو کې دا ښایسته ښایسته کپړې او قیمتي به الې سله بهر وتول، حالانکه شریعت دې ښایسته دا وایي ته ځان سنبال که چا ته؟ خاوند. د خاوند دپاره کور کې بس یو دوه درې جوړي او مرګه پورې حقه جوړي، او خاوند چېرته ونه لیدي چې هغې ورته ښایسته لباس اچولی، بیا وایي د خاوند زما سره نه لګي، دا به څه ولګي؟ شریعت دا وایي چې ښځې له پکار دی چې خاوند ته ځان ښایسته کړي. هغه ځان څه له ښایسته کړي چې کله بهر پروګرامونه. نو د خویندو میندو ټولو ته دا نصیحت دی چې د خاوند مال مه ضایع کوئ. سرو سره محبت، کپړو سره محبت دا طبیعي محبت دی د زنانو، خو د شریعت په حدودو کې دننه، چې زیاتی او اسراف پکې ونه شي. الله دې په موږ باندې رحم وکړي، الله دې زموږ د زنانو حفاظت وکړي، الله دې هغوی د فحاشۍ او د بې پردګۍ نه وساتي. رب العالمین دې زمونږ زنانو له، زمونږ میندو خویندو زمونږ لونو له توفیق ورکړي چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د بیبیانو په نقش قدم روانې شي.